کله چې نارینه خلاصیږي له غین څخه یې د مني اوبه خارجیږي چې دې ته انزال کېدل وایي. د موټک یا سیکس پر مهال د ښځې له کوس څخه د اوبو خارجېدل هم انزال بلل کېږي چې په انګلیسي کې ورته سکورینګ وایي. په ښځو کې انزال یوه ناسپړل شوې موضوع ده. لامل یې دا دی چې ځینې ښځې د کوروالي یا موټک وهلو پر مهال هیڅکله نه انزالېږي، ځینې کله کله او ځینې هم هر وخت انزالېږي. خو له دې سره هم ګڼ شمېر خلکو ته دا یوه ناشنا پدیده ده، ځکه چې هغه مایعات چې له ښځو څخه د انزال پر مهال خارجېږي ځینو سړیو ته یوازې د کوس ترشحات ښکاري او ځینې فکر کوي چې دا میتیازي دي. ښځو نه د انزال پر مهال دغه اوبه د یوریترا یا د میتیازو له نل څخه راوځي. خو څېړنې ښیي چې دا اوبه هیڅکله متیازي نه دي. له متیازو او د انزال د اوبو له کیمیاوي ترکیب څخه تېرېږم، خو په لنډه توګه ویلی شو چې د دې دواړو کیمیاوي ترکیب ډېر زیات فرق سره لري. ځینې مواد میتیازو کې وي، د انزال اوبو کې نه وي، او ځینې د دې برعکس د انزال اوبو کې شته مګر میتیازو کې نشته. همدارنګه د انزال اوبه د بوی او خوند له نظره هم له میتیازو سره ډېر فرق لري. دا اوبه لږ اندازه سپینوالی کوي، بې بویه وي او د خوند له مخې خوږې یا مالګینې چې دا خوند یې د میاشتني عادت وخت پورې اړه لري. دا چې د انزال اوبه ډېره کمه اندازه د میتیازو ترکیب په ځان کې لري، لامل یې دا دی چې له هماغه نل څخه خارجېږي چې میتیازي ورڅخه خارجېږي. نو حتماً هلته جمع شویو میتیازو سره په لږه اندازه یو ځای کېږي. په میرمنو کې انزالېدل هم توپیر لري. ځینې میرمنې د انزال پر مهال اوږده تیزه داره کوي، د ځینو میرمنو د دارې صورت وروي او ځینې میرمنې د څاڅکو د راتویدلو غوندې انزالېږي. له ځینو میرمنو د انزال پر مهال کمې اوبه خارجېږي او له ځینو زیاتې. د دې اندازه له یوې کاشوقې نیولې تر یو ګیلاس پورې ده. همداراز په میرمنو کې د انزالېدلو طرز هم تغییر کوي. ځینې میرمنې په یو ځل ټولې اوبه خارجوي. ځینې بیا په وقفهیز شکل د سیکس پر مهال په مختلفو پړاوونو کې لږ لږ خارجوي. ولې ځینې میرمنې هر وخت انزالېږي، ځینې کله کله او ځینې هیڅکله هم نه انزالېږي. یوه تیوري وایي چې هره ښځه انزالېږي، خو فرق په دې کې دی چې ځینې ښځې د انزال پر مهال کمې اوبه خارجوي چې په هغې هم د کوس د افرازاتو خولو یا غوړونکو فکر کېږي. بله تیوري وایي چې زیاتره ښځې بیرته ګرځېدونکی انزال تجربه کوي، په دې معنی چې کله انزالېږي نو مایعات مستقیم مثانې ته ځي. دا ځکه شونې ده چې زیاتره میرمنې له سیکس نه وروسته غواړي میتیازي وکړي چې اصل کې مثانه کې همدا اوبه راجمع شوي او د دفع کولو پر وخت نه یوازې میتیازي بلکې همدا مایعات هم په تشناب کې دفع کوي. ښځې څنګه کولی شي چې انزال شي؟ که چیرې میرمنې غواړي چې انزال شي باید هایډریټ وسي، یعنی اوبه زیاتې وڅښي. هغه ښځې چې کمې اوبه څښي یا د سیکس پر مهال په پوره ډول هایډریټ شوي نه وي په سختۍ انزالېږي یا هم د انزال پر مهال ډېرې کمې اوبه دفع کوي. مخکې له انزاله باید میرمنې ځان ډاډه کړي چې مثانه یې له میتیازو تشه ده. میرمنې باید له سیکس وړاندې لومړی میتیازي وکړي. که څه هم د شهوت پر مهال ښځې هم د سړیو په شان میتیازي نشي کولی او هغه څه چې د میتیازو له سوري څخه راوځي کاملاً د انزال اوبه وي. کله چې میرمنو له سیکس وړاندې میتیازي کړي وي او د سیکس پر مهال یې میتیازو کولو ته ډېره اشته اړتیا وي، نو ډاډه دې اوسي چې دا میتیازي نه بلکې انزال ته نږدې شوي. میرمنې د انزال پر مهال څنګه احساس کوي؟ ډېری میرمنې داسې احساس کوي چې ګوندې میتیازي کوي. داسې میرمنې هم شته چې د انزال پر مهال بیخي په ځان پوهېږي نه، خو یو ځل ورته پام شي خپله هم حیرانې شي چې څومره اوبه ترې وتلي دي. ځینې میرمنې بیا له انزال نه په کافي اندازه خوند اخلي. کله چې اوبه د دوی له کوس څخه دارې وهي دوی ته خوند ورکوي او له هغې پسې بدن راحته کیږي. بله ډېره مهمه خبره دا ده که چیرته د سړي غین په کوس کې ننوتی وي د دې ډېر امکان شته چې د میتیازو نل بند شوی وي او د انزال پر مهال د مایعاتو د وتلو مخه یې نیولې وي. په دې مهال کې کله چې ښځه درته وایي یا تاسو پوهیږئ چې ښځه داره وهلو ته تیاره ده، نو سمدستي مو غین له کوسه راوباسئ او پرېږدئ چې ښځه په واز کوس په پوره ارامتیا سره انزال شي. د ښځې د انزال لپاره تر ټولو مناسب پوزیشن کوګرل دی. په دې پوزیشن کې ښځه په سړي باندې له پاسه وي. دې پوزیشن کې ټول واک له ښځې سره وي چې کله په کوس کې غین ننباسي او کله یې وباسي. نو کله چې د انزالېدو وخت شي سمدستي له کوسه غین باسي او په سړي باندې برسېره انزالېږي. د سړیو ماکوس زیاتره ښځې د اورګازم پر مهال نه انزالېږي، دوی یا له اورګازم مخکې یا وروسته انزالېږي. د دوی لپاره انزال د اورګازم څخه بیخي بیل شی دی. خو داسې میرمنې هم شته چې د اورګازم پر وخت انزالېږي. اوس به تاسو وایئ چې اورګازم څه شی دی؟ دا د یوې بلې ویډیو بحث دی، خو په لنډ ډول ویلی شو چې د خوند آخري حد ته اورګازم وایي. په سړیو کې اورګازم هغه حالت دی چې کله سړی خلاصېږي.
د نورو همداسې ویډیوګانو لپاره د غوت خود چینل سبسکرایب کړئ او د ګړنګي نشان کېکاږئ.